لا پاکستان څنګه ملک دی یاره والله نه قانون شته نه پکې څه کار روزګار شته دی لکه د دې ملک پیدا سو ځارېږه خو د امریکې نه والله قانون همداسې قانون دی که نه او مړ ملک قانون شته خو د پاکستان مشر نشته که نه چې د یو څیز یو ملک مشر نه که نه دا خو بیا مرداره ده دا خبره خو ټیک ده اوس پکې لا 14 اګست 14 اګست خو ټیک ده چې 14 اګست دی نو ملک هم دی چې آزاد شوی دی دا پښتانه خو ګورې په قهر د باچا اخته دي او پونګي راغستي په ټول بازار کې د زنانو لم په غوږونو کې وي مشرانو لم په غوږونو کې وي نو لکه دا د سړي بچي دي دا خو یو تنګول شو ټیک ده جشن ازادي کې بابا ما چکر نه بوزا چرته دا باغچې ته مې بوزا ولا یې پارک ته بوزا ولې څه چل دی د مور دی واده دی چې پارک ته دې بوزم ما له پونګې هم باندې دې ته ګوره دې ځمکې ته دې وامه چې پونګې درته وښیم اوس به د تا نه پونګې جوړ کړم د سبرتار به درنه وباسم ما سره د روپۍ درک نه لګي اوسه په دې ور باندې نشه ما له پونګې ور هلته وړو سبره پونګې مې ولیدله نو چې ته وړو سره پونګې نه سبا به وړو موټر راخطا کړي نو ته به کور ته راشي ما له موټر واله دا که نه نو په قهر د باچا اخته شي وامه دې ویم په ایمان سزې دله ماتومه څه که ما نه له پونګې والا شاباس دې لکه پسې دله والم خدای دې په قهر اخته که دا زما جیب دی وګورې دا نسوار دي را سره نو دې باندې زه تا له څه والم خو ځکه نه وځه په دغه دوکان کې قرض کړی ما له قرض راوال مې پیسې ور ورته قرض راواله نشته ځکه نه راته ویم بابا شابه وځه راته ویم ځه ښځه ځم یا ښځې خدای دې په قهر د باچا اخته که څه شوه وای سوي راشه دا زوی دې څه وایي وایي پونګې راله واله یو خو دې داسې زوی راوړی مردار په ایمان د اړې مې وایي چې دې ځمکې ته یې راواچو بل وایي پونګې بابا ماشا نو خیر دی وایي له پلار نه چاته به وایي نو کم دي را سره پیسې په رزق پسې اریان یم په ایمان چې راله څوک قرض په مامن نړۍ کې نه راکوي نه راله سودا راکوي لکه د پونګي نه مطلب څه ښځې چې دی وایي ماشومان دي خیر دی ور داسې خوشحالېږي د رزق وعده الله کړی د خیر چانه قرض راواله د بچو ارمانونه پوره کا رزق واده خو الله کړی ده خو الله دا نه وایي چې ته بچو له پونګي واله او د مشرانو په دې غوږونو کې دی وایي کار به راله وګوري ښځې لرې که وایي باسه په دې ور ما له پونګې نه ګناه دي نه الحمدلله خیر بچي تا له پلار کله جامې کړي دي اکثر د زما مور او پلار واخلي دا د ما هم جوړه واغستله هیڅ مخه پکې ښه هیڅ هم نشته دی زه به درله ورم خدای دې مور لرم مخه پکېږه ښځې نیازبین کړی درته ویم په سر یې راته مخ یې جو ته دې سپین سر مې یو دا ډکې دی بس که کنه ظالمه ټیک ته ښځې چې ستا دا مخ رامانې نه وی ګران که نه والله ستا دې سترګو ته چې ګورم نو ډوب شمه پکې او چې بیا دته ګورم یم چې واپس دې روزم هسې د شوتل پیشکۍ د نه الله پیدا کړې ده خو زه په مینه خو راته ووایې وی لاړ شه نو لاړ به شم زه خیر دی بس شواله ور بچو پورې خندا مه کوه ستا مولاد دی یوازې زما نه دی د شپې لوبه وله اوس ټرکونه راډکم چې تا ویلې زه ته داسې کار وکړه چې یو ګوټ شی رامانې اوس کا په خوشحاله وپاسې خو زما یو خبره موله مال خیر 14 اګست ورځ د مام چېرته بوځه که نه ورګه لومبې د پیسو غم کوم لومبې دې پکې د دې تورکیړي فرمایش اوس پکې تام راویستو زما چې پیسو سره غم کوم که نه خدایه داسې ښځه دې راکړې ده چې څه به ووایم دا به زموږ قسمت کې لیکلو اوس ته وګورو چې هغه ته نه وي نو چا نو غواړو پردو سړو ته لاس ونیسو خو که هر څنګه یې که نه زه به دې بوځم او پونګې به هم نه لالم او ما به چکر لم بوځي که زړه یې چوي او که رغي صحیح ده صحیح ده مه خفه کېږي ښه ورشه لږ اوبه راله راواله پسه یا پاک چې دا لږ په کوم طرف لاړ یاسره 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 امر چکه خانه څو خو راغلي نو مېلمانه والله سو خو ما نو دي زه هلته کې ګاډۍ ته ولاړم که نه نه نو څنګه غیبې دا پرونه ناسري پته نه لګي ګوره دا بوټي اوبه کول غواړي دې ته خو هغه دا به د مازدیګر کې ناوخته اوبه کړم دغه هلته مې ګاډۍ لګولې شپې دې مې راوړې 14 اګست ته لګولې وه بس مې راشي 10 روپۍ مې ګوره تا ته پته نه چې په دې شپېلو میلو دا خو ګوره زلالت دی دا خو د خلکو له تکلیف ورکول دي پر غوږونو کې له 100 روپۍ به ما درکړی مشرانو دغه ته رنګۍ نو دا خو کار نه دی که نه بس څوک غریبي مونږ ته به دا پته نه وعلیکم سلام خان څنګه
خیر دی عثمانیه ګورې بیخي وځې ته نه راښکاره کېږي اورې چې څه کار بېګار خو وکړم بیا جاړي مرچکي ماما یا نه جاړم ما کله جړلي دي خو په لومړي ځل په ژړا شوم سترګې دې سرې دي ښځه مې بیماره ده فالج والې ده سپي راکونټي شوي کټ کې پرته د ډاکټر وایي که 3 لکو روپو انتظام دې ونه کړو نو لکه مه خفه کېږه د خدای مسلمانه نن سبا خو ګوره خفه کېږه رجوع مې وی لاړ شه مرچکي خان به دله قرض درکړي وایي نور خو په دې دلته یو د سړي زوی نشته نه نو نن سبا خو ګوره حکومت ښه سهولت راوکړي په صحت کارت باندې م نه دي دا ستا شناختي کارت هم کار کوي د سلو 15 لکو اپریشن به پې دله وکړي شناختي کارت یې نشته ځکه جاړې شناختي کارت هم نشته مونږ خو هغه نور مخلوق یو اوس که راله دې څه راکړه خو لکه هغه زړو پښتنو کې راځي ای شاباسې خو دا واله شي دروغ خو به نه وایي سړی داسې قسم اوښکې نه چاته ګوره داسې خبره نه اوښکې نه بهېږي ده چاته دا اوښکه نه دی توی کړي څومره پیسې به پکار وي یاره چې 3 لکه یادې کړي دي نو چې څه دې وس کېږي دغه 50,000 نشته او دا راکړه 15,000 روپۍ به زه د خپل طرفه درله درکړم الله دې خوشحاله کړه مرچکي او دوا کوه راته بس. بله خبره ته کوم لکه تاسو خانان په خپله ښیې خو دا چمچې مه ساتئ دا اکثر سړي ته شیطانه کوي چې دا نه ساتې خو د جوړه د نه پاکه دا خلک ولي تا ته دا دي کلي خلک نه دي معلوم ایمان. د سمې دي دا واړه خو دونه وړاندې چې په ایمان چې باري سړی به ورانې کوي یا نه تاسو دا د کور چمچي دا ټیک نه سلام علیکم کار وشو په مخه دی زه تاسو ګوره یا سره زه ورځم بره کلي کې دغه جنازه ده دغه کومه او ته زه خیال مې ساته ګاډۍ له وروسته به لاړ شې صحیح ده صحیح ده صحیح ده د مرچکي ماما بس پیسې دې نیر ته وغورځولې پوه شوې عثمان ټول عمر په دې جړاګانو له خلکو نه اخیستې درته وایم هغه پلار ته مې د ویلو د سپږو دا وروړه هغه هم دونه ناراض دی چې کمې سپږې درکې شوي اوس خو را نه دي را به شي بس پونګي وخوړلې هغه غریب هم لیونی کېږي بس یې نور څه څوک خیټه درله پوره کړي او که تاسو ساتي او که پونګي درله واخلي خزیدا سکه پس پګه کې سپګي ګوري پرې دا خبري مرچکي ماما کټونم دون وراسته شوی خزي د نوروز ماما باجت جوړ شوی یو شي سپکی شليږي تپری دا د میخه دا کټه پرې دا ورشه بور کراواله چې ته پارک کلاړ شو تا 15,000 روپۍ را راکړي ته مې ورته په پالج والي نو داسې خو نه راکړو نو دې به دې ورته یاد کړو خدای دې زما په خوب کې به فالج نه وخي دا ته څه وې که دا مې ورته یاد کړی وی چې خو سم رنځور دی دغه نه نور سره رنځور شو ورشه بور کراواله خزه دا والا زبردست چې بول کلا والا تم ورشه کنه مور ته به کراواله کنه انت به برباد کا دا خزه او دا زوی به ما خیر ته کینې زم چې دا موټر سایکل صفا کړم بغیر روزي دي کوسې ته بیا ها دا پر کار شو ما دراله دې توا کا ورې مې کبونه کېل ته پردي سړی راځي کنه خدای ما دې مخې کې زما مور څه شاته کې ته مخکې نشاته او به ورځېږي زما په شاته کې مخ پټ کټه مې زاره ده صبره که پړونه مامي تا باندې ستندر را ورځي شرمه مې ګورې د سید ولی بچی برابر چې ټول خاندي او خېجا کنه یو خدای پاک لیونی ری مګر له پجامو په لا سره ومګه معصوم دې می واخا ګینه ابو برباد شي یو څه سره چې کیږي ته مې کړې په ایمان چې ذلیل شو دا غلط نه ما کانټینګه زه خو چې د کور کوم څه درکړم نو چې را غواړم نو موټر سایکل یاره چې تا راغلی د کمې نه خځې په ایمان چې کور دې راله سپېره کړې دا اوس 15,000 روپو ما سوالونه مینتونه وکړه تا به ویلي چې خاونده په دې ایمان یې وړه راوړه چې چیني راوړه 14 اګست نه څه جوړېږي خو نه منې شي ساتلې مې کوي اوس باندې څه ګرځم لګم کې بل څه په شابه ایمان په دلالانو به دې خرڅه کړم تاله به پونګې نه تاله به د خره مازغه راوړم او که نه ګټرې دي هلته ډېرې زیاتې دي جنډه او که نه مور دې په ایمان خان باندې واده ده چې جنډې به درله والم ایمان درته وایم ښځې چې ستاسو د لاسه به جهنم ته ځم دونه دروغ او رښتیا هم رواني ویل چې ټول کارونه دي دویم نمبر دي نو څه به درته وایم دا ستا پیله ده دا کارونه دویم نمبر ته خو لا باید که پلار له جواب ورکړي دا دي وګوره ښځې د پلار په کور به دې چېرته دا پارک لیدلی مي او ما ورته راوستي خو بیا هم د خاوند سپکوی چې په بلۍ ورښکاره شي خاوند مې دا دی او بې غیرته دی او کار روزګار نه کوي
لکه څه به نور وکړم ته ماته ووایه ځان دې مړ کړم شعري ده دقه درته وایم ښځې په پارکونو کې دا قلوبي تارې د مور یار دی څوک دي خو په پارکونو کې خو دا لوبي کله به موټرسایکل باندې پیاګانې اوچتئ کله په پردو زنانو ته ګوري درته مې نه ویل بس که ودې شرمولم نو په ایمان ګورې په دلالانو به دې خرڅ کړم د نظام ښه ساعت په ساعت له دا پیغورونه راکړي چې په دلالانو به دې خرڅه کړم کوشه ولې تا ته زه بې څوکه ښکارم داسې کار دی چې دا مخ ګورې ښکاره نه کړي دا ټول د علاقې خلک دي دا موټرسایکل سیټ ته ودرو او راځه ټالونو کې زما ستا بندېږي ول زه به تا له داسې ګرځم زه خو مخ ښکاره کوم ستا سا بندېږي او ستا مې دا بندېږي پنجاب دا به اکثر ماشومانه داسې دا شاړي دي پنجاب دی دا پنجاب دی خو پښتونخوا ده که څه شی دي نه مخ پټوم ګپ لګو مخ پټوم دا څه شنډی مو بیا یا خدایا پاکه دې نه خو راله کور کې خپل ناسته ښه وه په دې باندې خو ما پسې نه پوهېږي دا څنګه چکر دی دا څنګه سړی دی لیونی یې کړم اوس به مخ هم نه کولاوم ته مې ځان سره راغستې وې درته مې ویل بړستنه اصولي راغلم نو تا ویل مې راغله فضول انسان د خوراک به دې سره نو خو د اغوستي خوراک به ته څه یادوم راځلې چمن کې کښېنه ښځې ایله بیله چمن کې بس شوداګس خو دقه یې نو نور څه خو بس چمن کې ناسته پاسته کښېنه که نه ښځې بس شوداګس دې ته وایي که نه راځه دې چمن کې کښېنه ښایسته هوا لګي ښایسته موسم دی نور څه وی څه وکړو یه سړیا ورشه څه لیزه واله څه بوتله واله په لیزر باندې څه کې ما خو حجامت کړی دی ته خپله باندې که مړه لیزر نه یادوم د خوراک لیز یادوم ښه لیز یادی لیز خو به دله راوالم او په ایمان ښځې په دې یو شي د نړۍ زیات خپیم په څه شي بس څه ته لور مور به دې راوړې وه خو زوی به دې دونه بدرنګه نه راوړي فضول لګې دا خو د الله پاک کارونه دي ګپ لګو مړ د ګل په شان دی ګپ چې لګې که نه په خبره سوچ کوه ته دا وګورې دا سړی درته دا تا ته ما نه ویلې چې نه ځو نن سبا خو چې مور خور له یار ګوري بس میلې ته یې راوله دلته د یارانو کمی نشته دی درته نه وایم چې مخ پټ که نو نه پوهېږې که نه بس راځه چې زولته به په ټالونو کې وزانګو پاس هلکه یا موبایل مې څه شو د بیک مې موبایل لري وکاږه یو دوه تصویران نه وکاږه شل خو به دله وکاږم خو دا راته خبره کوم ورې چې مخ به په تصویر کې نه ښکاره خو بیا تصویر ماله سلوکه خلک وي پردې ښځې له تصویر وښیي بیا چې په کمره کې لګوم وباسه وله زویه یو تصویر وله وباسه بیک موبایل دی یو خورې د زوی ټول کارونه الټه دي بیک یې م الټا شولي پته چې دا الټه شوی که څنګه ښځې در تصویر وباسه شافیق صلوات وسلم شرط باسه په ولاړه تصویر وباسه د پلار زی پلار دا زوی خو دې پکې نه راځي خو ما پکې ځان سره راوله ملګرو ته یې ښایه که نه وې دا مې خاوند دی ډېر دا یې عزت سړی ډېر عزت سړی یې کټه راځه چې څوک دا تصویر فکسي راشه مال یو ته مې نایلې نه یو تصویر ما لې وباسه که نه سل روپۍ به مې راګرځي څه هسې ګپ لګوم راشه فضول لګیا اوس هغه زما ملګرې ده بس ډېره مړه ښه دغه داسې تاو شه خو وګوره تاو شه نور هم تاو شه لږه نوره معمولي ته تاو شه که نه خلاصې تصویر وکاږه راله شه تصویر دې وکاږم ته واوړه دا دا زیادې سي شرمول تختې درانه غل غوندې دی موبایل لونه ته خرڅ نه کي زه ورته مې موبایل دې خوار وړه زانګه زیه زانګه لس روپو زانګه ښه زیات ونه زانګې ګورې ښه دي ته د شلو روپو زانګه که د شلو روپو نه دې زیات زنګلي وو په ایمان باندې دی او ته پکې پرېږدمه نه خبره زما واله چېرته کې ښکلې جوړې ته به ودرم تاسو څه شئ دا خو د ماشومانو ده دا نور هر څیزونه ګران دي دا ارزان دي بس پخپله پکې خوېږه راخوېږه لس روپو ما ته دا ماشوم به وزانګي د شلو روپو ته وزانګه ای ماشومه راشه یار لږ ګنۍ راوړه ګوره او خوراکونه مراکونه دې په بلا ولګي دا زما دا زوی دی هر ټیم جاړي دا ګنۍ لږ ته وجوه لږ دې ته زوی له ورکه او پرېږدوه خرچې مه کوئ ډېرې دا واله تا چې 15,000 روپۍ راواخېست هغې کې مونږ باندې څو خوړل نو په هغې به کور ته اوړه راوړو چې چیني به پرې راوړو که نه د خوراک نه دي ها خوراک رالم نه
خو دې وزانګه کنه 100 روپۍ رانه ستا اغوستي دي راشه دې خیله دې دا ورکه راشه دا واله بیا دا به خو کاغه کنه میراث شي خو کاغه به کو بس دې نه دې سړو دې کې ګورې خیال کو ټول سودا په کې بدل دی کېدا سرخه پاوډر دی کی دي دا به نور به نشم راوړی والو څنګه دا راکنه یا سره څومره ښکلې ځای دی ماشاءالله چې په دې سړي پکې دا روح خوشحالي شي دا خو ډېر ښکلی مزېدار دی او خواري هم پې کړې او ده نن کومه ګرمي وه خو دلته ماشاءالله چې موسم دلته هوا لږې که نه یا ډېره سره دا عثمان دی نه دی عثمان دی نه ته خو ما ته وایي چې زما ښځه بیماره ده خو دلته په بار کې ګرځي تا ته مو ونه چې مرچکي مې د دوغ کې نه پوهېږي نو خیر راځه زه به اوس خوښ شم څه ګپ خو نه دی راځه ته دا خبر زیات تا بزوم تعقوق ماشي اسم نزلت نبي سوري تجينم زانګل سسل شبي فاكس نختار شادوغيلي بس عثمانية روضة ما ولدي فتيقة ما روز سسل شبي على ده خمستك يا دي ماما فراشة السلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم فيمان نونة مرجعي ماما خير خدي زنقة دي واو دی څنګه یې عثمانية دي فراشة تا چې ما ته وې کنه چې ښځه مې بیماره ده او په هسپتال کې ده او ته دلته په پارک کې چکر وخې مرسکې ماما والله دونه غریبي مې ده او د 14 اګست ورځ د پدې ورځ خو زمونږ ملک آزاد شو ملک چرته آزاد شي مونږ خو سم غلامان یو خو دې ښځې او بچو مې ویروي چکر لزو پیسې راسنوي نو بس معافي راته وکړه غلط کار مې وکړو خو تا ته مې علمه چې دا ښځه بچي مې لږ خوشحاله شي هغه خو صحیح ده خبره دې صحیح وکړه خو ګوره د جشن ازادۍ دا مقصد نه دی موږ اکثر دا پونکي والي او مشران یا بیماران دا پتنګونو دا ښه کار نه دی خوشحالي په کار ده خو د هغې یو خپله یو طریقه دغه د بختي رحمان حاجي صاحب خبره چې د اصولو لاندې صحیح خبره دې وکړه او آینده دپاره به زم خیر دی دوکې شوکې نه کوم بس دا ځل مې او موږ له ځان پوه کول په کار دي چې یاره د دې ورځ څه مقصد دی بعضې کسان دي په موټرسایکل باندې ونویل وایي پیرنګ یا دغه که نه ګوره دا علامه اقبال چې و هغه د پاکستان خوب لیدلی و نو دا ځکه آزاد شوی دی او بیا چې کوم دی علامه اقبال چې کوم دی هغه خوب لیدلی او قائد اعظم چې کوم دی د دې دغه بنیاد کېښود او پاکستان چې کوم دی د هغې په دا خوب چا لیدلی و مرشکي ماما دا علامه اقبال که نه د خدای مسلمانه لږ به نوره موده شوی وی دا ډېر غلط خوب یې لیدلی پاکستان کې څه پاتې دي خفه نه شي مرچکي ماما ورې زمونږ هم درځو پیسې به راته ویم خبره کې د وزن شته زه یم چې په دغه شپه خو ډینګې ما کې خوړلی وې خو چې د پاکستان نه آزاد شوی نه وي دا خوب یې نه وی مرچکي ماما خو داسې کار بیا مه کوه ګوره عثمانیه دروغ مه وایه کمه یا به د سره دروغ نه دا لږ بوځه سترګې خرابې دي زنانه ته راځه چې ځو راځه زه چکر مه کرو 100 روپۍ را لاله مې دې ورکړي در به کې هلکه دله ورکه ماشوم دی نو څه به کم شي یو 100 روپۍ وله ورکه پاکه خو چې پیسې ووینې که نه نو خارښ ته باندې لګي دا واله پلار رګونه دي دې باقي ښځې له مې ورکه که نه دا ته واله زه ورکم والا راځه که نه سره سترګې خراب وي ته ځه اوره ښځې غلطه دې وکړه پردي سړي نه دې پیسې واخېستې ما د پونګې والا خو ښه مو وکړله ښه مو وکړل مړه دا سړي به کومه ورځ زموږ په کار نو بل خو دا چې د 15 زره راوغه شولټه دې ورته زه بیماره کومه څه کار دی د کور ته ځم زما څه کارونه دي کارونو کې وزانګئ راوزانګئ او بیا راځئ او ولې مونږ په کور ته څوک بوځي زه خو رچکا نشم کولی تا سره نور څوک ته چې بس به ځان چې به وکړئ که نه ناړۍ کې به داسې خلکي راشي چې را روانه کړئ هغې کې به لاړ شي زه نه لاړم تاسې نه سړی دی راځه چې دا ستا ارمان خو پوره کړم څه وکړم چې د بچو غمونه نه لازم مرچکي ما پیسې راکړئ او نو درې کې نو بس زه تاله په پونګې معلم ځاله به م سوالم راکه بچې او ډېره خرچه مه کوئ څه ټولې پیسې دي اوس 500 روپۍ دي څوک به یې په لاره وایي ما نه نه خدای پاک مرچکي ما ته आवाज کم معصوم دی چک پې مله ګوره داسې زناور ځانه جوړ کړی یو هېړې دننه داسې ظالم دی زه خیر یې بچي زه به د الله عالم مه خفه کېږې صحیح ده زه به شټال کې وزانګه زه بیا تا بوځم زه تا له پونګې والم چله هلک زما ښکلی بچي دی پونګې د الله عالم अपना जज्बा वतन हम की सच्ची लगन सीधा रास्ता वतन दिल की हिम्मत वतन अपना जज्बा
کنه په کار د ماشوم له الله سره کې د 14 اگست علي دا مشهور دی بدا غوړي شو مړني نه قواله واده فضل لګا مو ته مرو څنګه دا پوری کیږي لو خنانو دون شيء راسته نو ما دا ولا واده بیا ته زور تاسو سترګې شلې دي او حیا در کې نشله سره چې زنانه ذات شکار علا والے چې په کوم باندې کو ته دی هغه خبر چې دا باندې ډېر فون کوي یو ګره ماشاءالله سم کله په ښکاری ماشاءالله لا دې دینه نور نه بدرنګ چې رقم دی دا پونګه علا والے دا ماته ماته وای زبر عالم پته نه زنده پیلې ولیدا نه خیر علا والے بل سالیا مانم لو خپل بنګړي راکنه ستانه زار او باندې سي بنگلیا دا دې نورم خو دې ستاره ها ماما دې راکا اله کا کوته مو دې کې غټ شتا بدل صاحب وګته برابر راکنه نه دې کوزه د پاره باندې دې کې غټ یاره دونه غټ نشه ودا او کولو کې تعالی به ورکو سیدا ماشوم کو نه پسرم اسن چې کومه چې आवाज نه کوي دې کې غټ شتا ها دې کې غټ شتا دا دې نو غټي دا کولاوي کې کنه دا چې سره کې کنه دا کولاوي دی اصل ما د شي داو ما نه شو تاوانه ما بچی دی کایا تاسو بیا تاسو خبر نه دا ما کې چل راځي مور دې بنگلیا دی نو ته تاسو چډونه خې بدل را پونګي راځي دا اخلي ولا دا مو سره کومه مزه کې دا ولا دا قسم شپېلې دی دې ته وایي چې شپې ته ولیا دا په سوري دا په دیر شو دا په دې شو او دا په هغه ټولې 200 دیر شو پېښ وي سره هغه ټوپه 200 دې شو او دا په سودا ول چې 200 په دې شو دا په سوره په سودا یو نیم سره یو نیم سل په 50 روپے دا د شکار دی کنه دا څنګه په 50 ده ته به دې ټوپه ته وګورم نو ته به څه درشتيو نه دا نه دا سره شو راسته خو چې کارټون دې ته ورته وګوره کارټون نه خلک دا شي نه ما تا وګوره اس په مې د سبي ګوز بدل دا ګورو راوڅم دا بازار ته راغون کړی را باندې وای شکار بازار ته نو ته دا دیر شو کوشي مخله ولان دې باندې کېیا بس خبر ډېرې مو کو دا بسوري کومه دا په دیر شو به کې چر اے شډونه سره شتا شټډونه پنځه د سره شته د زویل می عالم وای شټونه ورله ته مناسب کو به راغلی نه یو دا په ماشوم نه دا فل سیز را دا په برابر جما الکه دغه کې به بیا پرتګ نه چا نه داخل سره پرتګ ولا حاله no, 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 no.